بسم الله الرحمن الرحیم. د اسلام د کورنی نظام لومړی درس ده. منګ او تاسو څنګه کولی سو چې یوه سالمه او نیکمرغه کورنۍ ولرو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ په 23 کلن ژوند کې منګ او تاسو ته داسې منهج او تګلاره پریښې ده چې د ژوند هرې برخې لپاره کفایت کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مهرباني کوي، داسې دین می تاسو ته راوړی ده چې د هغې شپه داسې ده لکه ورځ. طبعا په ژوند کې انسان د خوښیو سره مخامخ کیږي. موږ او تاسو باید خپله خوښي هغه رقم ولمنځو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې لارښوونه کړې. انسان له غمونو سره مخامخ کیږي، نو د غمونو تیرول مو باید د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه وي. همدارنګه فردي ژوند، اجتماعي ژوند، عبادتونه، دې ټولو کې هغه مسیر او منهج باید په نظر کې ونیولی سي چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلی ده. اسلام همیشه د باسعادته او خوشحاله کورنۍ غوښتونکی ده، او د اسلام ټول تعلیمات انسان ته دعوت ورکوي چې خپل کور کې د ټولو افرادو سره صمیمانه اړیکې ولري. انسان مکلف ده چې یوه لامثاله کورنۍ جوړښت لپاره کوشش وکړي. نو موږ او تاسو به د هغې هغه بنسټیز یو څو اصولو نه ځان خبر کړو چې هغې په نظر کې نیولو، په مراعات کولو او بیا په فردي او ټولنیز ژوند کې که موږ او تاسو تطبیق کړو، نو د یوې خوشحاله او باسعادته او نیکمرغه کورنۍ څخه برخمن کېدلی سو. لومړی دینداري او ښه اخلاق دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مهرباني کوي چې تاسو چا سره خپلوي کوئ، لور او خور ورته ورکوئ، نو دین او اخلاق یې وګورئ، که ترې راضي نو بیا خپلوي ورسره وکوئ. نو پیغمبر علیه السلام د ښې کورنۍ جوړولو دپاره شتمني و موقف و مرتبې دا معیار نه ده ټاکلی، بلکې دین یې ټاکلی ده، همدارنګې اخلاق یې ټاکلي دي. د یوې ښې کورنۍ لپاره دا ضروري ده چې د هغې غړي دینداره وي، قرآن او حدیث ته غاړه ایښودونکي وي، او د هر قسم بېدینۍ او لادینیت څخه لري. بدعت او شرک او خرافات باید پکې نه وي. همدارنګه باید چې د هغې کورنۍ ټول افرادو د ښو اخلاقو خاوندانې او د نبوي سیرت د ملغلرو اعلی صفاتو لرونکي وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر صفتونه درلودله، خو قرآن کریم کې الله جل جلاله د هغه د اخلاقو څخه یادونه کوي. مهرباني کوي چې وانک لعلی خلق عظیم، ته په سترو اخلاقو باندې، یعنې د انسان په اوصافو کې پروردګار ته غوره او ښه صفته هغه د هغه ښه اخلاق دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مسکا لرونکی خوږ او با اخلاقه انسان و. نو اخلاقو یې وکولی سو چې اوس نږدې 2 میلیارده خلک هغوی په دغه مبارکه کلمه باندې مشرف دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. د ابو جهل زوی عکرمه نومېده، هغه د قادسیې په جګړه کې زخمی و او د ژوند اخري شیبې یې نور په شهادت رسېده. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته چا ویله چې دلته عکرمه زخمی پروت ده. دی ورغی، په عکرمه چې سترګې ولګېدلې، هغه غریب د ژوند اخري شیبې و په شهادت ورسېده. نو خالد بن ولید وویل چې چېرته د ابو جهل زوی او چېرته د اسلام نه په دفاع کې شهید کېدل، خو دا هر څه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاقو وکول. دویمه، که موږ او تاسو یوه خوښه او خوشحاله کورنۍ غواړو، نو د کورنۍ په افرادو کې باید محبت او رحمت وي. د یوې بې مثاله کورنۍ منځته راتلو لپاره دا خبره ضروري ده چې د کورنۍ ټول غړي باید د صمیمیت، محبت او د عاطفې لرونکي وي. دا ضروري ده چې باید د کورنۍ غړي یو له بل سره محبت وکړي. هغه روابط او اړیکې باید د محبت څخه ډک وي. یو له بل سره باید تعاون وکړي. نو که دغه د تعاون او د محبت او د عاطفې روحیه پکې نه وي، بیا د هغې نه یوه نیکمرغه او خوشحاله کورنۍ نسي جوړېدلی. دوی باید زړه سوانده واوسیږي، پر بل باندې رحم وکړي، شفقت او مینه باید ورکې وي. نو دې ټولو ته اړتیا د ایثار باید پکې وي، یعنې یو باید بل ته پر ځان باندې لومړیتوب ورکړي.
لکه د صحابه کرامو د ژوند په اړه راځي چې یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، هغوی به پر بل ځان ته لومړیتوب ورکو ولو که دوی به سخت وږي وه. لکه هغه مشهوره واقعه ده چې یو څوک ځي خپل زخمي ورور ته اوبه وروړي، نو هغه د سر په اشاره ورته وایي چې دا اوبه هغه بل ته ورکه. او که چېرته ځان غوښتنه وي او ځان ښودنه وي، خپل ځان ته لومړیتوب ورکولي، نو بیا هغه کورنۍ د ګډوډۍ او د بربادۍ سره مخامخ کیږي. دریم د کورنۍ نفقه، دې ته باید د کورنۍ مشر او مسؤل متوجه وي. د نفقې چارې باید په اخلاص دا ترسره کړي، په ایماندارۍ سره. د کورنۍ غړو باندې به احسان نه کوي چې بس دا زه یم او زما له برکته یې خورئ او که زه نه یم نو تاسو اوس لولږې مرئ. حال دا چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم مهرباني کوي، انما ترزقون بصغارکم وضعفائکم، دا روزي چې تاسو ته درکول کیږي دا د کوچنیانو او د دې بوډاګانو له برکته یې درته خدای جل جلاله درکوي. په بخاري شریف کې حدیث ده چې یو نفر به د پیغمبر علیه السلام په حلقه کې برخه اخیستله، بل ورور تجارت کو، نو د تاجر ویل چې دغه ورور زما ما سره په تجارت کې مرسته نه کوي او ما سره په کور کې شریک ژوند کوي او هغه نفقه او مصارف چې زه یې راوړم دی ترې هم استفاده کوي. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې کیدی شي چې د همده په وجه به تا ته خدای جل جلاله روزي درکوي، ځکه یوازې هغه فزیکي زحمت ګاللو ته اړتیا نسته ده. یو څوک به درته دعا کوي، یو څوک به د کور نورې چارې پر مخ بیي، یو څوک به مړی او ژوندی کوي او یو څوک به زحمت ګالي تجارتونه به کوي. خو په کورنۍ کې موږ او تاسو د ټولو قسمونو خلکو ته اړتیا لرو. څلورمه اسلامي تعلیم او تربیه ته ډېره اړتیا ده. نه ګوري قرآن کریم کې الله جل جلاله مهرباني کوي چې یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور، الله چاته لوڼې ډالۍ کوي او چاته زمن او چاته دواړه. نو دغه لور او زوی چې پروردګار یې درکوي دې ته د هبې کلمه وکارولی شوه. هبه سوغات ته وایي، دا د پروردګار سوغات ده. او بیا تا دپاره دروند مسؤلیت هغه هم دا ده چې دوی با تربیه او با تعلیمه وروزي. الله جل جلاله مهرباني کوي چې د ژوندۍ ښخو شوو لوڼو نه به قیامت کې پوښتنه کیږي چې بأي ذنب قتلت، پر کومه ګناه تاسو ووژلی شوئ. یو خو هماغه و چې مشرکینو به لوڼې ژوندۍ ښخولې، او بل دا معنی هم کېدلی چې کله د کورنۍ غړي له دین څخه بې خبره لوی سي، نو له دوی نه به پوښتنه کیږي، ځکه له دین څخه بې خبري دا خو د مرګ څخه هم یو خطري ګواښ او خطري زیان ده. نه ګوري الله جل جلاله مهرباني کوي چې خپل اولادونه دا د ولږې له ویرې مه وژنئ، تاسو ته هم زه روزي درکوم او دوی ته هم زه ورکوم. په بل ځای کې الله جل جلاله مهرباني کوي چې قوا انفسکم واهلیکم ناره، خپل ځانونه او اولادونه د دوزخ د اور څخه وژغورئ، ویې ساتئ. پیغمبرانو ته الله جل جلاله وایي چې وامر اهلک بالصلاة، اولادونو ته د لمونځ امر وکوه. او د بعضې انبیاو نه حکایت کې الله جل جلاله سي ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، هغوی به خپلو اولادونو ته د لمونځ امر کوه. او همدارنګې د والدینو له خوا څخه اولادونو ته بهترینه ډالۍ هغه تربیه ده او تعلیم ده. د کورنۍ افراد که صحیح او اسلامي او په نبوي اخلاقو باندې سنبال نه وي، نو بیا هغې کې تشنج او درپدري او ګډوډي پیدا کیږي. که موږ او تاسو یوه خوښه او خوشحاله کورنۍ لرل غواړو، نو موږ باید خپل اولادونه وروزو، د ژوند اړتیاوې ورته هم وښیو، دارنګې آخرت ته هم متوجه کړو، د پروردګار څخه هم وویرو. دې دپاره چې ټولنې ته موږ او تاسو با تربیه او سالم خلک وړاندې کړي، نه دا چې خدای مه کړه د ټولنې دپاره یو سرخوږی او دردسري چې بیا والدین ورباندې هم بد یادېږي.